ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. پايله د نیکبختۍ راز او بنیاد خوښي، کامیابي، ښه احساس او شخصي وړتیا ده. دا ټول مو عادت وګرځوئ. هره ورځ چې لومړی کار سرته رسوئ باید د خپل کار د خوړلو په لټه کې شئ. دا د خوښۍ ځای دی چې د دې تمریناتو په واسطه کولی شئ مهارت ترلاسه کړئ او څومره چې توانیږئ له هر کاره مخکې ځان په اړین او ضروري کار عادت کړئ، ځکه دلته به ستاسو کامیابي ضرور وي. دلته 21 هغو طریقو ته اشاره کوو چې په ټنبلۍ مو برلاسي کوي، ژغوري مو او په کم وخت کې د زیات کار کولو په برخه کې در سره مرسته کوي، چې دا ټول د کتاب ترکیبي مواد دي. باید ویلولئ دغه اصول او قواعد تل له ځان سره تکراروئ تر هغې چې ستاسو په ذهن کې په ژوره او پراخه توګه ځای ونیسي او په راتلونکي کې مو د کامیابۍ ضامن وګرځي. لومړی هدف مو وټاکئ، دقیق تصمیم ونیسئ او څه چې غواړئ هغه واضح او په ډاګه کړئ، ځکه چې وضاحت یو له داسې اساسي شرطونو څخه دی. د کار له پیل مخکې مو هدفونه او تصمیمونه ولیکئ. هره ورځ مخکې له مخکې پلان جوړوئ او خپلې برنامې د کاغذ پر مخ ولیکئ. یوازې هغه څه ولیکئ چې په پلان کې یې لرئ او کیدای شي په هغه وخت کې صرف ستاسو 15 یا 6 دقیقې وخت ونیسي. دویم، د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړئ. خپل فکر مو د کاغذ پر مخ ولیکئ او یوازې هغه څه ولیکئ چې باید ترسره یې کړئ. دغه کار یوازې ستاسو 15 یا 6 دقیقې وخت نیسي. دریم، په هر څه د 80% اصل پلی کړئ. ستاسو 100% فعالیتونه د دې سبب کیږي چې 80% پایلې رامنځته کړی شئ، نو هڅه وکړئ چې 100% متمرکز او بافکره شئ. څلورم، د کارونو پایلې مو په پام کې ونیسئ. ستاسو مهم او اړین کارونه هغه دي چې ستاسو پر ژوند مثبته یا منفي اغیزه ولري، نو په دقت او د فکر له مخې مو کارونه ترسره کړئ. پنځم، په ټولو کارونو کې له ا ب پ ت س میتود څخه استفاده وکړئ. د کارونو له ترسره کولو مخکې مو د کارونو یو جدول جوړ کړئ او وروسته هغو کارونو ته د ارزښت او ضرورت له مخې د لومړیتوب په اساس تقسیم بندي وکړئ. شپږم، پر اصلي اهدافو مو تمرکز وکړئ. هغه نتایج او پایلې چې د کارونو له لارې مو لاسته راوړي دي په منظم او ښه بڼه مشخصې کړئ او هر وخت د هغه په لاسته راوړلو پسې لاړ شئ. اووم، د اړتیا د تشخیص په قانون عمل وکړئ. د ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅ کافي وخت موجود نه وي، خو د اړینو کارونو لپاره هر وخت کافي وخت موجود وي. اتم، د کار له پیل وړاندې د کار ټول ضروري توکي چمتو کړئ. د کار لپاره تیاری او د کار له پیل څخه مخکې د کمال ښودل ستاسو د ضعف خنډ جوړیږي. نهم، تل زده کوونکی واوسئ. په هر اندازه چې کولی شئ د خپلو ارتباطاتو او ضروري کارونو لپاره علم او پوهه حاصله کړئ چې په حال او راتلونکي کې په ښه بڼه ترسره کړئ. لسم، خپل فردي استعدادونه مو غښتلي کړئ. هغه کارونه مو ځانګړي کړئ چې په حال او راتلونکي کې په ښه بڼه اجرا کولی شئ او خپل ټول ځواک مو د هغو کارونو د اجرا کولو په وخت کې په کارونو واچوئ تر څو کارونه مو ښه ترسره شي. 11، خپل اصلي محدودیتونه مو مشخص کړئ. هغه عوامل او محدودیتونه مو مشخص کړئ چې خپلو موخو ته مو رسوي، پر هغه زیات تمرکز وکړئ. 12، هر ځل د یوې بشکې په اندازه مخکې لاړ شئ. که چیرته مو د کارونو یو پړاو ترسره کړو نو په دې باور ولرئ چې لوی کارونه به په اسانۍ سره ترسره کړئ. 14، پر ځان فشار راوړئ. داسې فکر وکړئ چې په یو میاشت کې ښار پرېږدم او مخکې له دې چې له ښاره لاړ شم باید ټول اړین کارونه ترسره کړم. 14، فردي وړتیاوې مو سره یو ځای کړئ. ځینې وختونه چې زیات کارونه ولرئ ځانګړي یې کړئ او جلا جلا یې ترسره کړئ. 15، خپل ځان مو په حرکت راولئ. په هر ډول شرایطو کې د مؤثرو پایلو په لټه کې شئ او د ستونزو په حل لارو مو فکر وکړئ او تل خوشباوره واوسئ. 16، هوښیاره ټنبلي زده کړئ. هیڅوک نشي کولی چې ټول کارونه ترسره کړي، نو د دې لپاره باید په یاد ولرئ چې هغه کارونه سرته ونه رسوئ کوم چې هغه بې ارزښته وي، چې په نتیجه کې تاسو د مهمو او اړینو کارونو لپاره کافي وخت پیدا کولی شئ. 15، لومړی مو ستونزمنه چاره ترسره کړئ. هره ورځ په داسې کارونو پیل وکړئ چې ډېر ستونزمن وي او تر هغې ادامه ورکړئ چې څو مو پای ته نه وي رسولي. 18، کارونه مو په کوچنیو برخو وویشئ. لوی کارونه مو په کوچنیو برخو وویشئ او وروسته یې په ترتیب سره پر هره برخه کار پیل کړئ او پای ته یې ورسوئ. 19، ډېر وخت رامنځته کړئ. ورځنی پلانونه او برنامې مو په داسې شکل سره ترتیب کړئ چې د وخت په اوږدو کې هره ورځ پر هغو کارونو باندې په مکمله اندازه پوره تمرکز او فکر وکړای شئ. 20، د کار کولو چټکتیا مو زیاته کړئ.
عادت یې وګرځوئ چې اصلي کارونه مو زر ترسره کړئ او په یو داسې کس مشهور شئ چې کارونه ښه او په کم وخت کې ترسره کوي. 21 هر ځل یو مهم کار ترسره کړئ. ضروري او اړین کارونه مو دقیق مشخص او ترسره کړئ. کارونه مو کوټلي او ځنډ پکې مه کوئ. څو سلسلنه یې پر مخ یوسئ چې دا ډول کارونه مو ګټې او مفاد زیاتوي. نو اراده وکړئ چې هره ورځ د دغو اصول او قواعدو تمرین وکړئ څو ستاسو د عادت یوه برخه وګرځي. د دغو عاداتو لرل به ستاسو فردي مدیریت او د شخصیت د ځانګړنو بدلون او ستاسو د غوره راتلونکي ضمانت وکړي. یوازې همدا بس ده چې ستونزه مو حل کړئ. مبارک مشه، کتاب په بریالیتوب سره پای ته ورسېدم. تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې د پیل څخه تر پایه زموږ سره پاتې شوئ او مل وئ. د نورو ښایسته او ګټورو غږیز کتابونو د ترلاسه کولو په خاطر زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن کېکاږئ تر څو زموږ نوي کارونو څخه په وخت باخبره اوسئ. ښې چارې بریمن اوسئ.